هسې ویشم ظالمه رڼا واخله هسې ویشم ظالمه رڼا واخله بې حیا سترګو له لږه حیا واخله او ته نارې وهې زه نارې وهم غزل له امرت غواړم زین لالا ته ډالۍ ته زه نارې وهم غزل له امرت غواړم ته نارې وهې غزل له سنکیا واخله او اعتکاف د عشق کې دغه مې دعا ده ما پې ماخ له خالقه وبا واخله او وچ خوړونه چاڼوي د چا خیرې دي وچ خوړونه چاڼوي د چا خیرې دي چېرته لاړ شه له فقیره دعا واخله او چې تمیز او بل دلیل در سره نشته چې تمیز او بل دلیل در سره نشته بیا لومبې ځان له د عقل سودا واخله او که مین په جنتونو یې نه واوره که مین په جنتونو یې نه واوره خندا خرڅه که پې ځان له ژړا واله که مین په جنتونو یې نه واوره خندا خرڅه که پې ځان له ژړا واخله او ګلندامې د نظر غشې راښکلې ګلندامې د نظر غشې راښکلې بې آفتابه دا زړګې دې تبا واخله دا یو بل غزل دی بې مطلع دی یو درویش ټوپۍ د ځمکې له راپرېښې یو درویش ټوپۍ د ځمکې له راپرېښې علامې د تباهۍ به څرګندېږي او زورور به یوه ورځ له زوره پرېوځي دا ژوندون به په موږ هله اسانېږي زورور به یوه ورځ له زوره پرېوځي زورور به یوه ورځ له زوره پرېوځي دا ژوندون به په موږ هله اسانېږي او چا له مخه چې به ما روانوله هغه کس مې اکثر مخې ته ودرېږي او دا خو نه غواړم چې صبر مې ترې زړه شي دا خو نه غواړم چې صبر مې ترې زړه شي که زه غواړم نو دا زړه مې ترې صبرېږي که زه غواړم نو زړه مې ترې صبرېږي او څه خبرې رانه چرې هېرې نه شوې څه خبرې راته هر وخت را یادېږي او یو ملنګ ورته دعا ده داسې کړې په دې وجه پیر شعرونه راورېږي او دا غزل د بوږنوونکو کیفیاتو افتاب ځکه پکې روان دی رستو کېږي یو نظم دی نظم دی عنوان دی فکرمند چې په سم طرف په تلي وي که نه وي دا د علیزاد ته ډالۍ چې په سم طرف په تلي وي که نه وي چې منزل به یې موندلي وي که نه وي چې به څوک ترې زارېدلي وي که نه وي چېرته چا به جړولي وي که نه وي چې ډوډۍ به یې خوړلې وي که نه وي چای اوبه چې به یې څښلي وي که نه وي کټ پوزې به یې موندلې وي که نه وي چا له در نه به شړلې وي که نه وي چا به حال چې یې پوښتلي وي که نه وي چې خو لاسو له به تلي وي که نه وي یو ماشوم چې د خپل کور نه بې درکه یو ماشوم له خپلې مور نه بې درکه